د فتوحاتو نه بعد تقریبا په لغمان ولایت کې د غیر امارتي مؤسساتو لخوا 310 پروژې تطبیق شوي دي. دو باندې مصارف راغلي تقریبا 88 میلیونه ډالر، او همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت د داخلي بودیجې نه 53 پروژې تطبیق شوي دي چې په هغوی باندې مصارف راغلي دي 588 میلیونه افغانۍ. مجموعه د امارت د بودیجې او همدارنګه د غیر امارتي د مؤسساتو په بودیجو چې کوم پروژې تطبیق شوي دي په لغمان ولایت کې زرګونو کسانو ته کاري زمینه برابر شوی او خلکو دپاره د اقتصادي مشکلاتو حل په خاطر باندې کاري زمینه برابر شوی او بل طرف ته وطن آباد او جوړ شوی هم ده. د دې نه بر علاوه په لغمان ولایت کې د UN اداراتو لخوا نو مستقیما ډېرې پروژې تطبیق شوي دي چې په هغوی کې غټ غټ پروژې دي، کانالونه دي او تعمیرات دي چې هغې د جملې څخه د بادپخ ولسوالۍ د کلینیک تعمیر ده او همدارنګه په لغمان ولایت کې 15 صحي ځالې جوړ شوي دي چې په مختلفو ساحو په مختلفو ولسوالیو کې جوړ شوي دي. دارنګه مکاتب جوړ شوي دي، دارنګه اساسي کانالونه او سربندونه د UN اداراتو لخوا هم جوړ شوي دي. نو لله الحمد په دې 4 کلونو کې په لغمان ولایت کې سونو پروژې او همدارنګه انکشافي پروژې تطبیق شوي دي چې په هغه کې د ځوانانو لپاره کاري زمینه او فرصت هم برابر شوی، وطن هم نسبي جوړ شوی ده. موږ لا کوشش کوو چې د ځوانانو لپاره کاري فرصت هم برابر کو او د سره سره دغه وطن هم آباد او سمسور شي.